نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طولنا ولد الله سبحانه وتعالى شكر ادا کوم چې مال توفیق راکو د دې سفر او په دې مبارک کانفرنس او مجلس کې د شرکت. دغه چې خوش قسمت انسان هغه دی چې الله ولا عمر کې توفیق ورکي چې هغه د دین خدمت وکړي. نو دیزی ته د سفر د صرف او صرف د الله د رضا لپاره دی او بیا د دې لپاره چې د مسلمانانو دومره غټه اجتماع او په یو ځای کې د دومره مسلمانانو را جمع کېدل د برکت او د رحمت د نازلېدو یو سبب هم دی. درېیمه خبره دا ده چې د هغه خلکو کتو راغلی یم چې د کومو په باره کې امام شافعي رحمه الله وایي کله چې زه اهل الحدیث وینم نو ماته صحابه کرام رایاد شي. نو دغه ملګرو لیدو راغلی یم او دغه مؤمنانو لیدو راغلی یم. د هغې نه بعد بیا ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی چې کوشش وکړئ چې په دې پروګرام کې شریک شئ او خبر پوری څه پکې واخلئ. د دې لپاره که تاسو سفر کوئ، د دې لپاره پیسې لګوئ، د دې لپاره وخت لګوئ، نو د دغې به الله سبحانه تعالی تاسو له اجر درکوي. او دا دین خو غټې غټې قربانیانې غواړي او موږ ته صرف دغه قرباني پاتې شوې ده چې په ګاډي کې کینو د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شو او هغه موږ نه کوو. نو دا به بیا زموږ دپاره ډېره د نقصان خبره چې دومره قرباني موږ دین دپاره نشو ورکولی. نو بسم الله وکړئ او راوځئ، راځئ. ډېر ملګري راغلي دي، باقي را روان دي الحمدلله. د هر ځای نه د هرې صوبې نه خلک را روان دي او راځي به. او په دې مبارک پروګرام کې غټ علما شرکت کوي، د امت مشران او صرف د پاکستان علما نه دي، د بهر ملکونو نه علما راغلي دي. او په هغو کې مشهور شخصیت حرم امام فضیلة الشیخ صالح آل طالب حفظه الله هغه هم راغلی دی او دغه شان ورسره نور کسان هم راغلي دي. نو راشئ د علماو دا تقریرونه واورئ، د دې نه استفاده وکړئ. او زما به پکې انشاءالله بیاني پروګرام سبا او بل سبا دی او سبا د شپې به انشاءالله زما د بیان موقع راځي. نو کوشش وکړئ چې راشئ وختي او ځان له ښه ملګرو له اطلاع ورکړئ. کومو ملګرو سره چې ګاډي نه وي هغه د ځان سره راواخلئ. دا د یو خیر یو لاره ده او د ثواب د ګټلو یو موقع ده چې الله سبحانه وتعالی موږ ټولو ته رانصیب کړې ده. او بله خبره دا ده چې یو حدیث دی، معروف حدیث دی، بار بار د علماو بیان کړی دی. په هغې کې دا دی حاصل د حدیث دا دی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله یو ټولګی کینی او د الله د دین دپاره، نو په آخره کې الله سبحانه وتعالی د خلکو ته اعلان وکړي قوموا مغفورا لکم، پاسئ په داسې حال کې چې ستاسو ګناهونه مه وبخل بلکې ګناهونه مې دله په نیکیانو بدل کړو. نو چې یو سړی د دومره لرې نه راځي او بیا یو ګنټه دوه ګنټه ناسته نه وي او پوره پروګرام کې شرکت وکړي، نو سوچ وکړي چې الله سبحانه تعالی به دله څومره لوی اجر ورکوي. نو الله سبحانه تعالی دې کم وروڼه چې را روان دي الله دې هغوی په خیر خیریت سره ورسوي. کم چې راغلي دي الله دې د هغه ټولو حفاظت وکړي. دا پروګرام دې الله سبحانه تعالی په خیر سره سرته ورسوي او الله سبحانه تعالی دې د دې ته چې څومره علما راځي الله دې د هغوی هغه ویناګانو کې اثر واچوي چې هغه د مسلمانانو د زړونو ته کوشي او الله سبحانه تعالی دغه شان د مسلمانانو اتفاق او اتحاد هغه نصیب کړي. او باقي انشاءالله ملاقات به تاسو سره چې دی نو مخامخ بیان به هغه په کانفرنس کې کوو. الله سبحانه تعالی تاسو ټول په خیر خیر سره راولي. څنګه چې ملګرو ته شیخ صاحب محترم وفرمایل، سبا انشاءالله تعالی زمونږ چې کوم د کې پي کې علما دي او بیا خاص کر انشاءالله تعالی د شیخ صاحب حفظه الله خطاب هغه هم سبا دی. نو ملګري کوشش وکړي چې که اوسه پورې کوم ملګري نه را روان شوي، اکثر ملګري دا رابطه کوي چې رقم ځای نه لاړ شو، څه ترتیب دی، ترتیب پرېږدئ، بس اوس اډې ته راځئ او که څوک مطلب دا دی ځان راورسوئ. نو هلته اجتماعګاه کې د هرې صوبې دپاره خپل خپل پنډال پروګرام جوړ دی. نو بس چې کوم ملګري ځان را رسوي د کې پي کې نه، نو هغوی دې دا تپوس کوي د منتظمین نه چې یاره موږ کې پي کې پنډال طرف ته ځو، چې هلته کوم انتظامات دي یا کوم خدمت ملګري کوي په اجتماع کې چې هغه خدمت د هغوی وشي انشاءالله تعالی. چونکې شیخ صاحب ډېر قیمتي وخت وښکلی دی، موږ غواړو
چې د دوی نه څه واورو د دعوت په حوالې سره موږ ته بعضې حالات بیان کړي د هغه ځای د ماحول، لکه څنګه چې موږ ته خپل علم دی او ما خپله د دې مشاهده کړې الحمدلله چې هغه خلک چې د پاکستان نه تللي دي یا د نور ملکونو نه او خاص کر پښتانه رونه دي او الله رب العالمین د هغوی عقیده کې مخکې د شرک بعضې داسې کارونه و چې هغوی پرې پوه نه و د جهالت د وجې نه په هغې کې مبتلا و یا بدعاتو کې او د هغې په وجه الله رب العالمین د هغوی اصلاح وکړله. نو شیخ صاحب نه به دا واورو دې دپاره چې موږ خوشحاله شو او نورو دعاتو ملګرو ته یوه حوصله میلاوه شي چې شیخ صاحب ستاسو چې کومه دعوتي سرګرمي ده یا کوم درسونه دي نو د دې متعلق موږ ته لږ ووایي چې مطلب دا دی د دې څه اثرات دي یا د ریاض نه بهر ستاسو کومې دعوتي دورې کېږي یا کوم درسونه کېږي او د دې چې کوم هغه نتایج دي او مزید چې کوم دا دعوت په کوم انداز باندې هلته الحمدلله په ترقۍ روان دی د دې متعلق لږ موږ ته څه ووایي د هغه خپل ماحول متعلق چې زموږ دا ملګري او ورونه یې واوري او یو حوصله افزایي زموږ دپاره میلاوه شي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الشيخ توحيدي صاحب زمون خو معمولی غونته کې مهنت ته او خطا غونته کې دعوت ته خو ټول توفیق د الله سبحانه وتعالی په لاس کې دی او د شعیب علیه السلام په باره کې راځي چې هغه دا خبره کړې وما توفیقي الا بالله چې ټول توفیق چې د هغه د الله په لاس کې دی. نو اصل توفیق هغه د الله په لاس کې دی او چې کله د هغې سره اخلاص ملګری شي او هغه دعوت د رسول سم په طریقې نه هغه لازم اثر کوي. الحمدلله په سعودي عرب کې ډېر ښکلی دعوت د قرآن او حدیث روان دی او هغه ملک دی د قرآن او د حدیث د توحید ملک دی. نو الحمدلله هلته زمونږ ملګري پښتانه وروڼه کوم چې د افغانستان سره تعلق ساتي یا پاکستان سره هغه ټول هلته ښه په شوق او جذبې سره چې درسونه له راځي او په دغه مزدورۍ کوي سختې او په هغې کې وخت وباسي. نو دا د هغوی دپاره د شرف خبره ده او د دې ملګرو دپاره کوم چې په دې پاکستان کې دي یا په افغانستان کې دي په خپلو ملکونو کې دي او فارغه ناستې او درسونه له نه راځي د علماو مجالسو ته نه ځي نو هغوی دپاره دا د سوچ خبره ده. الحمدلله دعوت ښه ښکلی روان دی او انشاءالله مزید هم د الله سبحانه تعالی نه امید دی چې دا به دقې شان ځي او د الله په توفیق سره او بیا د هغې نه بعد ستاسو دعاګانو ته ضرورت دی. دغه ستاسو ټولو غټه مرسته ده زموږ سره چې تاسو دعاګانې وغواړئ چې الله سبحانه وتعالی د قرآن او حدیث د دعوت او د سلفیت د دعوت عام کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول له توفیق راکړي د قرآن او د حدیث د خدمت کولو. جزاکم الله خیره. الله رب العالمین دې شیخ صاحب له ډېر اجر ورکړي. بس دغې باندې به انشاءالله اکتفا وکړو او نور انشاءالله تعالی د شیخ صاحب د دې پروګرام نه چې کله فارغ شي نو انشاءالله د KPK په بعضې اضلاعو کې د هغوی پروګرامونه شته دی. تاسو به اشتهارات کتلي د اتوار په ورځ انشاءالله تعالی په رستم کې مردان ضلع چې کومه ده د شیخ القرآن والحدیث علامه سید عبدالسلام رستمي رحمه الله د هغوی چې کومه جامعه ده په هغې کې انشاءالله د دوی درس دی د ماسپښین مونځ نه بعد. بیا انشاءالله تعالی پیر په ورځ باندې په بټخیله کې اجتماع ده انشاءالله مازدیګر د حاجي صاحب ګلزمان په ځای کې کوم چې د مرکزي جمعیت اهلحدیث صوبه خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري دی او بیا ورپسې د منګل په ورځ باندې په سوات کې انشاءالله تعالی اجتماع ده او پروګرام دی. ملګري کوشش وکړئ چې په هغه پروګرامونو او درسونو کې هم شرکت وکړئ. جزاکم الله خیره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.